सूरत इसरा व बनी इसराइल आयत नंबर 22 और आयत नंबर 23 और 24 د دې ځنا د सूरत दावा شروع کوي د सूरत दावा وا چې هغه امور او صفات چې هغه ته دافع للعذاب وي چې د انسان نه عذاب دفع کوي هغه کارونه ذکر کوي په لومبني آیت کې درې کارونه ذکر کړي دي شرک مکوا توحید اختیار کا د والدینو سره احسان او سلوک وکا او ظلم مکوا شرک مکاو ظلم مکوا او د مور او پلار نافرمانی مکوا که شرک دیو کو ظلم دیو کړل او د مور او پلار نافرمانی دیو کړل نو عذاب کې به مبتلا شي او کدی درې واړو باندې د عمل کو نو د عذاب نه بنجات درته ملو شي دا ذکر کوي آیت کې دی وقضا ربک د قضا ډېری معنی دي د قضا یو معنی د حکم کول د قضا یو معنی د فیصله کول د قضا یو معنی د حکم امر کول امر قضا قضا تم وی په مقابله د ادا کې او قضا ادا تم وی فاذا قضیتم الصلاه چې مونږ ادا کې نو فذكر الله ورپسې د الله ذکر وکړي نو دا مختلف معنی د دې راځي دلته معنی د فیصله او حکم الله فیصله کړی دی او حکم یې کړی دی څه خبرې چې عبادت بس صرف د یو الله کې قرآن کې الله تبارک وتعالى د خپل توحید سره د مور او پلار ذکر شریک کړی دی د سورۃ بقره آیت نمبر 83 کې په دې طریقه باندې کړی دی التم چې کم دینو د شرک د دفع او د توحید د اثبات سره د مور او پلار سره احسان ذکر کړی دی سورۃ بقره آیت نمبر 83 ډومبنه سپار راواله وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یاد کا هغه وخت چې موږ غشته و د بنی اسرائیلنا پوخ لوز متناغشته و چې لا تعبدون الا الله بس عبادت بنکوي مگر د یو الله بکوي وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به احسان کوي د مور او پلار سره به نیکی کوي سورۃ النساء آیت نمبر 36 پنځمه سپاره د دې آیت په سر باندې دا دویم رکوع چې ختمه شوې ده نو دا وګد آیت یو دا پرې دا یو ورپسې بل پرې دا دی بل دریم نمبر آیت ته ګوره واعبدوا الله عبادت کې دا الله ولا تشركوا به شيئا الله سره سشي مشرک کوي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره احسان وکي د مور او پلار احسان یې د توحید او د شرک سره راوړي دي د شرک دپا د توحید اثبات او د مور او پلار احسان دې د هغې سره راوړي دي سورۃ انعام آیت نمبر 151 قل تعالوا وایا د خلکو ته چې راشه اتلو چې زه تلاوت کوم تاسو ته ما د اغس حرم ربکم علیکم چې الله پتا سو حرام کړی دي هغه دادی چې الله تشرکو شرک مکوي به دا غسرا شی اندس شي وبالوالدین احسانا او مور او پلار سره به احسان کوي دا نو دا په مختلفو آیاتونو کې الله تبارک وتعالى
د توحید سره سره د الله د حق سره ذکر کړی دي. داسې په صورت لقمان کې ان شاء الله راضی به په صورت لقمان 21 سپاره کې التم الله تبارک وتعالى دا غي تفصیل کړی دی. مفسرین فرمایي د زکه وکړو د دې سره ټچ زکه کړل چې دې کې اشاره کوي دوا. یو اشاره دا کوي چې دا مور او پلار چې دي نو د دې په انسان باندې ډیر زیات احسانات دي، خو لیکن مور او پلار هم د الله سره نه شریک کې. د شرک په باب کې به د مور او پلار خبر هم نه مني. التبرازی په صورت احقاب کې او په صورت لقمان کې وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا کچری دی پتا کوششو کی چې ما سره څوک شریک کنو فلا تطیعهما نو اطاعت بیتن کې زکا چې لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. د مخلوق په اطاعت کې با دومره نه ورځي چې د خالق معصیت پکې وکي. ګوره د مور او پلار بم اطاعت دومره نه کې چې د خالق معصیت. اوس خلق د پارټو او د قائدانو لیډرانو د غي په اطاعت کې دومره تلی چې د الله سره بغاوت شروع کړي دي، د الله سره بغاوت شروع کړي دي. نو یو داري دویم دی طرف ته اشاره ده چې مور او پلار چې دی مور او پلار نو دا الله تبارک وتعالى پس دویمه درجه او مقام او مرتبه ستاده پر ستاده احسان چې کم دین مور او پلار دی چې مور او پلار سره ته احسان وکي. ځکه هغه ستا د پیدایش یعنی هغه خالقان مجازي دي، مجازي حقیقی خالق الله تعالی دی چې هر شی پیدا کړی دی، لیکن مجازي خلقت هغه د مور او پلار نشوي دي کنه. نو استا مجازي خالقان دي نو هغه د هغه اطاعت بکې احسان باور سره کې. دومره پورې ذکر کړی دي وی کچری هغه چې کم دینو کافرانی بی دیني نو بیام به چې کم دینو د هغه اطاعت کې. البته په سورۃ لقمان کې راځي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا کې ور سره چې کم دینو د نیکه معاملې کوا، د نیکه معاملې. باقی ان شاء الله تفصیلی باس به په حقوق کې کوم. حقوق کې البته د مور او پلار حقوق هم راځي او ان شاء الله د بچو حقوق بم راځي. یو طرف بنه چلو دواړه طرفونه به ګورو چې د بچوم حقونه شته او د مور او پلار هم شته. دلته لکون ته مختصر صرف ذکر کو چې د مور او پلار احسان کوا، مور او پلار سره احسان کوا. احسان داری چې په مال د مور او پلار خدمت وکا، په جان د مور او پلار خدمت وکا، په لاس او خپو د مور او پلار خدمت وکا. په بل چا باندې مکوا چې یو سړی بعض وخت یو سړی وي یره زه خو په خپل خزه باندې د خپل مور او پلار خدمت کوم، دا ته څه توره کې په خپل وکا. ستا مور او پلار دي، ستا د خزه مور او پلار خو نه دي، د مور او پلار خدمت یاد کړی دي. نو د مور او پلار خدمت ته په خپل وکا. او چې کم دینو په خپل ابن سیرین دلته کې قرطبی واقعات نقل کړي دي. امام قرطبی او روح المانی واقعات نقل کړي دي. یو لوی عالم تیر شوی دی تابعیو دا صحابه او شاګردو ابن سیرین رحمت الله علیه د خوبونو دی تعبیر کې ډیر مشهور ډیر مړانه. ابن سیرین رحمت الله علیه فرمای د ابن سیرین رحمت الله علیه په باره کې راځي وی یو ورځ ورته شاګرد په درس کې وی چې بیګا مې خوب لیدو، خوب می لیدو. ته مې په خوب کې ولیدلې استاد مخ د 14 سپوږمۍ په شانتي زلیدو. نو هغه شاګرد ته وی چې رښتیا وایا چې تا داسې خوب لیدو. وی هغه ورته چې قسم په الله چې داسې خوب می لیدو. د هغه زمانه خلکو به رښتیا وی ځکه چې د هغه زمانه د خیریت گواہی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دا. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، دا ثم الذين يلونهم کې غي داخلو. نو هغه ورته وی دا تپوس می در نزدک وکړو چې ما ته یقین وشي د دې خبرې. وی بیګا می اس متعلق ولا د مور او پلار قدر او د مور او پلار احترام په متعلق راغی. نو لاړم مور ته می په خو باندې زور کولو
مور ته مې په خپو زور کولو. نو بیا مې هغه روایت را یاد شو چې د مور د خپو د لاندې جنت دی. نو د مور د خپې به مې راواغشتې دا به مې د مخ پورې مګلې او د ګیرې په مګلې. نو تا رښتیا لیدلي وو چې د مور خپې دې خپل مخ پورې مګلې نو د مور د خپو د لاندې خو جنت دی که نه. نو جنت کې به ټول انسانان د 14 سپوږمۍ په شان پړه کېږي. په خبر ورسېلې دا شانتي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی د مور او پلار بم خیال ساتي. د مور او پلار رشتہ داران یعنی د پلار رونه د پلار خويندې د مور رونه د مور خويندې دا به د مور او پلار د خاطر به اغي سرم چې کم دینو خصلو کی. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ واقعا راغلی دا چې واري یو غریب فقیر مسکین سړی را روانو او دی په اوخ سورو او قیمتي پټکی په سر کړو. نو راکوشو دی د اوخ نه هغه ته غاړه ورکا او هغه قیمتي پټکی دغه په سر کې خودو. چا ورته وی چې حضرت سے دا خو په معمولی سیز باندې دا خلک خوشاليږي او تا دومره لوی سیز د تور کو وی تا ته پته نشته دا زما د پلار د عمر مرګرو دا د عمر دوستو. نو د دې وجه نه مې د سره چې کم دینو دا احسان وکړو. دا سبب عبدالله ابن عمر نور واقعات شته د مور او پلار په حقوق به ان شاء الله راځي. بانی دارلوم اکوړه خټک اکوړی مدرسې بنیاد چې چای خېری او چا چې دا مدرسه جوړ کړي و عبدالحق حقانی رحمت الله علیه داغه مبارک راضی چې مور یې وفات شو و نو ډیر سخی جړل. نو چا ورته وی چې حضرت تا ټول عمر موږ ته تسلی را کوله او نن په خپل داسې وارخطای نو ورته وی زمانه د جړه تاسو کا دا زما غون دارالعلوم زما د مور په دعا چلی دو مال به د مور دعاګانې کولی دی مور به ما ته دعاګانې کولی دی میندو ته ویم چې دی بچو ته دعاګانې کوي خیری م کوي دعاګانې په خوا به دی میندو ناشنا حال یره چې غصه بشوي نو الله دې تبا مکا او اوس وی الله دې تبا کا په خبر ورسله نو دا او چې غصه بشو نو به الله دې باچا کا او اوس وی الله دې غرق او تبا کا. نو دغه چل دی بس ټول خلک تبا دي څوک چرسونس کی څوک پودرز کی څوک آیس کی څوک سکی څوک سکی. مور او پلار ته پکار دي چې خپل بچو ته دعاګانې کوي ځکه د مور او پلار کته په حکم او مور او پلار درته خیری وکي نو دا غي خیری قبليږي کته په حکم په حق به دا غي د خیرونه ځان ساتي. نو عبدالحق حقانی رحمت الله علیه فرمایل زمانه تاسو کا وی زما د مور په دعا زما د ټوله مدرسه چلی دا اوس را سره دا فکر دي چرته دا مدرسه بند نشي چرته دارالعلوم بند نشي چرته د علم دا دریاب بند نشي دی پسې جاړم صرف یوازې مور پسې نه جاړم د مور غو دعاګانو پسې جاړم. دا د خانه کعبه لوی امام چې دی سدیس د ټولو امامانو نه لوی امام د مبارک واقعات راضی دا سي چې د مور ته په وړو کې شګي چولې وي مور ته په وړو کې شګي چولې وي نو مور ورته وی الله دې د خانه کعبه امام کا الله دې د خانه کعبه امام کا الله تعالی د خانه کعبه امام سونه زمانہ شو د خانه کعبه امام. نو دا خپل بچو ته داسې دعا کوا خیری ورته مکوا. نو دلته کې دا ذکر کوي وقضى ربک او فیصله کړی دا ستارب الله تعبدو چې عبادت بنه کوي الا اياه مگر صرف یو د الله بکوي. عبادت به چا کې د الله د یو الله به عبادت کې. نو عبادت صرف یوازې مستنوي یوازې مست عبادت نه وي خیراتونم عبادت تی مالی زکاتونم عبادت تی مالی سرسایم عبادت تی مالی قربانیم چې کم دینو عبادت تی مالی منس چې کم دینو دا عبادت تی بدنی روجا عبادت تی بدنی حج عبادت تی بدنی او مالی دواړه جهاد عبادت تی مالی او بدنی دواړه دغه شانتی تلاوت او ذکرونه عبادت تی زبانی. نظمنګ سوایو التحیات لله
یا الله ټول زبانی عبادتونه خاص تا دي والصلوات لله ټول بدنی عبادتونه ستا والطیبات لله ټول مالی عبادتونه ستا ایاک نعبد نخصک بالعباده عبادت بستا خاص سوی یا الله د بل چا عبادت بنکو ولک نصلی ونسجد منځ او سجده به صرف یو تا تکو دا عبادت دی د عبادت یو شاخ دی دعا به د الله نه غواړي د عبادت یو شاخ دی عاجزی کول عاجزی به الله تکې د عبادت یو شاخ دی خپل چې کم دینو ځان کمزوري ګڼل او خپل ضرورتونه هغه چې کم دینو د هغې درخواست کول دا به یو الله تکې دا ټول عبادتونه دي دا د شرک قسمونه دي چې د دې نه به ځان ساتي وبالوالدین احسانا د مور او پلار سره به احسان کوي اما کچری یبلغن عندك الكبران خامخا ورسیدلو ستا په زندګۍ کې بوډاوالی ته احدهما په مور او پلار کې یو بوډاوالی ذکر کو ولی په ځوانۍ کې دا بچی چې دا د مور او پلار نه ډیر تاویږي د مور او پلار غیږې ته وردانګي مور او پلار خکولی مور او پلار باندې چکونه لګئی مور او پلار سره د مینې اظهار کوي ولی کله ورته وی مال به سیکل لی کله وی ما ته به بوټان لی خو چې کله بوډا شي نو اوس خو تا ته کېناستو که نه بوډاوالی ذکر کو بوډاوالی ځوانۍ کې خو ته هر سړی زهریږي هر سړی ولی ضرورتونه یې دلته نه پوره کېږي نو دا بوډاوالی ذکر کو بوډاوالی کچری ورسېدلو چې کوم دی نو په دې دواړو کې یو ستا په زندګۍ کې بوډاوالی ته کبر بوډاوالی او کلاهما یا دواړه ورسېدل بوډاوالی ته نو چې بوډا شي نو کمزوري شي قوا کمزوري شي بیا یو خبره لس پیرې کوي بیا د ماشومانو په شان خوی شي خفه کېږي زر او مطالبیم د داسې چې کوم دینو څیزونو کوي چې اکثر په هغې کې نقصان او تاوان وي نو فلا تقل لهما اف خبرې به ورسره نرمې کې داسې به ورته وې چې مورې یا پلار ستا خبره به ومنم خو دې کې تاوان دی دې کې نقصان دی د دنیا نقصان دی د آخرت نقصان دی الله ته ورزو د الله تعالی ته به مخامخ ودرېږو ظلم زیاتې دی په داسې طریقه به پې سختې خبرې به نه کې اوپ به ورته نه وی د اوپ په باره کې مفسرینو ذکر کړي دي چې د اوف څه معنی ده اوف دا معنی نه ده چې اوف ورته مه وایه او ډنډه ورته نیسه اوپ ورته مه وایه او کنځل ورته کوه نه اوپ قدر لبم نه کې نو د دې نه زیات خو به طریقه یولا نه کې نو د اوف څه معنی ده درې معنی امام روح المانی ذکر کړي دي د اوپ یو معنی دا ده د اوف یو معنی د اوپ چې کوم دی نو دا ده چې اوپ قدر له به ورته نه کې اوپ قدر له د اوپ نه څه مراد دی که تا کتلی په معاشره کې خلک وایي دا فصلی ډیر زیات بد لګي چې ته شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه دلته کې د دې هم دا معنا کړې ده هغه درته څه خبره وکړه ته ورته مور درته څه خبره ته وایي نو دا دې ته وایي اوف یو دا دی دویم د اوف عرب اوف استعمالی په ځای د نفرت کې اوف استعمالی په ځای د نفرت کې د نفرت په ځای باندې اوف استعمالی څنګه داسې چې کله یو څیز وویني چې هغې د هغې نه نفرت کوي نو اوف کوي اوف لکه مثال کې ګندګي یې ولیدله یا داسې نور څه
چې د هغې نه دته کرکه ورتله نو دی وایي اوف داسې کوي که نه اوف نو وی اوف هم نه کې بوډا شوي دي تا په خپل ماشوموالي ډېرې پیرې غول د دوی په جولۍ کې کړي دي تا په خپل ماشوموالي ډېرې پیرې میتیازې د دوی په جولۍ کې کړي دي او ته وګوره که نه پلار خو نه خو مور د مور په جولۍ کې ماشوم غولو کې په هغه وخت چې مور روټۍ خوري او مور یې په مخ باندې ښکل کی په خبره ورسېږي وی تا ډېرې پیرې داسې کړي دي نو اوس به ده کېدي شي خراش کې بې ځایه ټوکلي وي توکاڼې به توکي ګیرې پورې به یې داسې څه ګن وغیره نښتي نو داسې نو هسې نه ته ترې نه کرکه وکړې اوف ونه کې د کرکې اظهار ونه کې دا وی فلا تقل لهما اوف دریم د اوپ نه مراد دی اسویلی دا غي په خدمت باندې چرته افسوس او اسویلی ونه کې بوج په خپل ځان دا غي خدمت ونه غني دا غي خدمت اسویلی ونه کې دا سلورم اوف خلق د تکلیف په وخت کوي وای اوف دا چې کله انسان د مور او پلار په مخامخ باندې د خپل تکلیف اظهار وکي نو مور او پلار ته د هغې زړه ته پې تکلیف رسي وی که تا ته تکلیف مې د مور او پلار په مخامخ خپل تکلیف مخکاره کوه چې هغې ته پې تکلیف ونه رسي نو اوف مه کوه دی داسې وي فلا تقل لهما اف نو اوف قدر لم ورته مه کوه رټې ما ولا تنهرهما او مرټا غي دواړه رټل مکوا وقل لهما وایا غي دواړو ته قولا کریما خبر عزتناکا خبر نرما خبر د عزت نه ډکا هغه سره جی واخفض لهما او خکتکا غي دواړو ته خفص خکتکولو ته وي واخفض لهما وخکتک هغې دواړو ته جناح الذل ذل ذلت ته وایي مراد تینا نرمی ده مراد تی عاجزی ده او جناح اصل کې وزر ته وایي د انسان وزر چې دی نو دا لاسونه دي دا کم دی نو دا اوږه ده عرب کې خلک وایي لکه اوږه ورسره ښکته وړه اوږه ښکته وړه مل څه ده که یو ټیم کې هغې سخته خبره وکړي نو ته ورته راګرځمه دا معنی ده اوږه ښکته وړه د اوږه ښکته نه وړل مراد دا دي چې نرمي ورسره کوه دا کلم مراد نری چې پخپو ورته پریوزه بعضې خلک بدعتیان د دې نه دا مراد اخلي چې پخپو ورته پریوزه نو که چېرې جناح الذل نه مراد پخپو پریوتل مراد اخلي نو لږ شاته څوارلسمې سپارې ته راشه سورت حجر ته د څوارلسمې سپارې د شپږمه رکو ده سورت چې پې ختمیږي تاسو وګورئ د دې پاس 88 نمبر آیت دی د دې صفحې په منځ او واخفض جناحا للمؤمنین دی ومولیدلو دلته پیغمبر ته ویلي دي واحفظ جناحک للمؤمنین ښکته که خپل اړخ د مؤمنانو دپاره نو که د اړخ ښکته کولو نه مراد ستا پخپو پرېوتلي نو ستا څه مطلب دی چې پیغمبر ته وي چې د مؤمنانو پخپو پرېوځه پیغمبر ته ویلي چې د مؤمنانو پخپو پرېوځه دا خو تم منې که نه چې نه دي ویلي ورته نو بیا دلته هم دا مراد نه دی په خبرو سره بدعتیان یو ځای ته نه یو معنی مراد نه اخلي نو بل ځای به هم نشي اخیستلی دی نه واخفض جناح الذل نه مراد دی نرمي هلته هم ویلي د مؤمنانو سره نرمي کوه او د کافرانو سره سختی خوند کوي او مؤمنانو سره نرمي دا معنی را نو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د رحمت چې کوم دی نو هغه وزر هغې ته ښکته کا د شفقت اظهار ورسره وکا وقل او داسې موایا چې رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا ای رب زما دی مور او پلار زما باندې داسې رحم وکړي لکه څنګه چې په بچپن کې زما تربیت کړي دا حالت تذکره دی په بچپن کې
ستانه نفرت نو کړي تا غول کړیو ستانه نفرت نو کړي تا امتیازي کړي وي ستانه نفرت نو کړي پتا دانی راخته وي ستانه نفرت نو کړي ستا زخمونه ویني او زویت نتللی تانه نفرت نو کړي ته بیمار وي ستا تب واو چې کم دینو دا د خلی نه دی بدبوت للا ستانه نفرت نو کړي ځکه هغه حال را یاد کو اوس دای مشران دي نو بعض وخت کې بداسي وي نجاست بوي ګندګي بوي غلاظت بوي یا بچ کم دینو داسې حالت بوي چې ستانه بچ کم دینو نفرت بتنه تعالی چې کم دینو اکرک بدرزي کې بنا په خبر ورسلی او بعض خلق کوي بعض خلق په پلار او مور باندې شرمېږي خاص کر په پلار باندې بار او د سره وجنه چیرې خلق بچ کم دینو ماته وي زه ډیر زیات لوی سړیم کنه او ډیر چې کم دینو ټیپ ټاپ سړیم او زما د پلار داسې یعنی کپڑے خیرنی وي یا چې کم دینو داسې حالت کې وي چې اغا یعنی قابل نفرت نو خلق به ماس پکو غني اعلان کې چې کم دی داسې نه دا تک دانن لوی سړی دا د مور او پلار د وجې نه تک نن ارزه ته رسیدلی دا د مور او پلار د وجې نو داسې نو وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا دا شانتی وقر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا کې یو اشاره دی طرف ته کچ دعاګانې به ورته کې مور او پلار دی وفات دي اوم به ورته دعاګانې کې ژوندۍ دي اوم به ورته دعاګانې کې وفات دي قبر ته به ورځي قبر ته به ورځي د قبر ته به ازیریم کې د اختر پر ازنا عام بزان ته روټین مقرر کې افتوار ځه روزانه ځه پدری مرز ځه دا بچ کم دینو خیر خبر به اخلي د مور او پلار ډیر حق دی اب د حقوق په باس کې راځي الله دې عمل کولو توفیق راکړي